څوک ترقۍ غواړي، خو کله کله دا ترقۍ انسان په ستونزو کې هم اچوي. د ثاقب، نایله او الشبه کیسه هم داسې ده. ثاقب د فیصل آباد په یو کمپنۍ کې کار کوي. هغه کمپنۍ په سوات کې یو نوی پروجیکټ شروع کړي. نو د هغه مشر ثاقب مقرره کړي. نو د ثاقب ترقۍ سره سره هلته ټرانسفر هم وشي. ثاقب دا خبر خپلې میرمنې نایله او لور الشبه ته وکړي. هغه ډېره خوشحاله شي او د سوات د تګ تیاری شروع کړي. ثاقب وایي که دا پروجیکټ بریالي شو نو مالک به ما د هر ملک ته هم لیږي. نو نایله وایي چې ته به خامخا کامیابېږې انشاءالله. نو الشبه وایي چې زه به په سوات کې ډېرې زیاتې ملګرې جوړوم او هلته کې به زه ډېر زیات ښایسته ټایم تېروم. له بېلابېله لارو او ټنلونو نه تېرېدو د بس بلاخر دوی خپل کور ته ورسېدل. عبدالله دوی ته د کور چابۍ ورکړي او د ټول کور ویزټ هم ورکړي. عبدالله دوی ته نصیحت هم وکړي چې د مخامخ کمرې دننه لاړ نه شي. ثاقب دواړو ته ووایي چې د عبدالله په خبرې باندې لازمي عمل وکړي. دوی د سفر د وجه ډېر زیات ستړي شوي وي او د خپلو کوټو دننه لاړ شي. ثاقب او نایله خپلې کمرې دننه لاړ شي او هلته ویده شي. الشبه خپلې کوټې ته لاړه شي او ویده شي، خو هغه د څه نه خبره نه وي چې یو بدروح هغې ته ګوري او هغه یې په خپل نظر کې اخیستې ده. الشبه خوب ویني چې یو نامعلومه جینۍ د هغې لاس ونیولو. هغه ورته وایي ته څوک یې؟ زه تا نه پېژنمه. خو کله چې هغې د هغې مخ ته وګوري نو هغه یوه بدروح وي. هغه چغې وال شروع کړي او د چغو په وخت کې سترګې خلاصې شي. بیا هغه پوه شي چې هغې خوب لیدلی و. هغه ځان کنټرول کړي. هغې ته په یو ډېر ښه سکول کې داخله میلاو وشي. نو هغې ته د سکول ډېر زیات کار پروت وي. نو هغه د سکول په کار کې ډېره زیاته مصروفه وي. کله 1 بجه شي او هغې ته پته هم ونه لګي نو په دا کې بجلي لاړه شي. نو هغه کله اخوا او کله دېخوا وګوري. تیاره د وجه هغې ته څه لیدلی نه شي. هغه د څنګ په میز کې یو شمع وګوري. هغه پورته کړي او روښانه یې کړي او بیا هغه کچن طرف ته لاړه شي. نو هغه په د لیدو باندې ډېره زیاته حیرانه شي چې هغه کمې کمرې نه عبدالله دوی منې کړي وي. هغې کمرې دروازه هم کلاوه وي او په هغه کې رڼا هم وي. نو الشبه هغه کمرې ته دننه لاړه شي. کله چې هغه دننه وګوري نو د هغې د خپو لاندې نه ځمکه راښکته شي. په مخامخ دیوال کې د مغې جینۍ تصویر لګېدلی وي چې کومه جینۍ دې په خوب کې لیدلې وي. بیا هلته پروت زوړ ټي وي په خپله باندې چلیدل شروع شي. هغې کې هم د مغې جینۍ تصویر وي او هغه پړک کېږي. څنګه چې هغه شاته وګوري نو مخامخ یې نښه جینۍ ودرېدلې وي. د دې لیدو سره الشبه چغې وال شروع کړي. نو
هغه یې په مرۍ کې ونیسي. د الشبا ساه بندېدل شروع شي. نو د الشبا مور او پلار دواړه هلته کمرې ته رامنډېږي. مور یې چغې وهل شروع کړي چې زما لور پرېږده. نو هغه بدروح د هغه ځای نه غیبه شي. الشبا بېهوشه شي. ثاقب او نایله الشبا ته ورشي. ثاقب الشبا په غېږ کې پورته کړي او له کوره وځي. ثاقب ګاډي کې نایله ته وایي چې ما ته د محلې خلکو ویلي وو چې په د کور کې جنات شته دی. نو نایله وایي که ته خبر وې نو مخکې به له د ځای وتلي وو. که نن مونږ په وخت نه وای راغلي زمونږ لور به په دې دنیا کې ژوندۍ نه وه. هغې ګاډی چې څنګه د کوره وځي هغه بدروح په لوړ غږ باندې خندل شروع کړي. د هغه ځای نه غیبه شي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دا لایک کړئ. زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ضرور دباو کړئ. ملاویږو به یو د بلې ویډیو سره. د لوی الله په امان.